سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستړي مشئ او ستاسو په خدمت کې یو ویډیو جوړوم. د غوړو پوښتنه کړې چې په الماني ژبه به موږ څنګه وایو چاته چې زه یو ستونزه لرم، یعنی یو مشکل لرم. نو زه یو ستونزه لرم په الماني ژبه باندې موږ داسې وایو: Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. یعنی زه یو ستونزه لرم. ښه دوستانو، دا خو موږ زده کړه چې زه یو ستونزه لرم. اوس موږ وایو چې ستا مشکل څه شی ده، یعنی ستا ستونزه څه شی ده. نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? یعنی ستا ستونزه څه شی ده، مسله دې څه شی ده. نو دوستانو، تاسو هم کولی شئ په کمنټونو کې خپلې پوښتنې وکړئ. انشاءالله تعالی چې وخت وي تاسو به خامخا